سلامونه ملګرو. دا د 1914 کال کیسه ده، کله چې په جاپان کې یو 8 کلن هلک په کلي کې لوبې کولې. ناڅاپه یې یو داسې ماشین ولیدی چې پر څلورو پایو باندې روان و. دا د فورډ ماډل ټي موټر و چې هغه یې ډېر حیران کړ. همدا ورځ وه چې دې 8 کلن هلک د موټرو او میخانیکي پرزو سره خپل لومړی پیژندنه وکړه. د هغه نوم سوچایرو هونډا و او چا به دا فکر هم نه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به دا نوم په هر وړ کې او لوی موټر کې ولیدل سي. یو ځل بیا د ورور هغه ویډیوګانو ته ښه راغلاست. په 1914 کال کې سوچایرو هونډا د جاپان د فوجي غره ته نږدې په یو واړه کلي کې وزېږېدی. د هغه پلار هم د اوسپنې کار کوي او هم یې د بایسکلانو مستریتوب کوي. د هونډا 5 ورونه او خویندې د بېلابېلو ناروغیو له امله مخکې مړه سوي وه. له همدې امله د هغه مور او پلار له هغه څخه ډېرې هیلې درلودلې. خو هونډا له زده کړو سره چندانې علاقه نه درلودله. هغه به د خپل پلار سره د بایسکلونو په ترمیم کې ډېر شوق درلودی. کله چې 14 کلن سو په ورځپاڼه کې یې د کار اعلان ولیدی. په توکیو کې د موټرو یوه کمپنۍ وه چې نوم یې آرټ شوکای و. هغه مستریانو ته اړتیا درلودله. هونډا شرکت ته د کار لپاره لیک ور واستوي او نیکمرغي دا وه چې هغه ته د هغې خوا څخه مثبت ځواب راغلی. همدا وخت و چې هغه خپل کور او مکتب پرېښودی او توکیو ته ولاړی د دې هیلې سره چې پیسې وګټي. خو کله چې هغه آرټ شوکای ته ورسېدی خوبونه یې مات سول. د شرکت مالک هغه ته د صفایي کارونه ورکول او ان تر دې چې په هغه به یې ماشومان ساتله او هغه به د ماشومانو د ساتلو کار کوي. هونډا څه کولی سوای؟ له یوې خوا څخه یې کورنۍ پرېښې وه او له بلې خوا ورته بېګټې کارونه ورسپارل کېدله. هغه شرمېدی چې بیرته خپل کلي ته ولاړ سي، ځکه چې نسي کولی د خپل مور او پلار سترګو ته وګوري. په همدې سره بیا مجبوره سو چې څو میاشتې همدلته بېلابېل واړه کارونه وکړي. څو میاشتې وروسته د شرکت مالک هغه د ورکشاپ کارونو ته هم بوتلی. هونډا له شروع څخه د دې کار سره ډېره علاقه درلودله. په یو څو میاشتو کې هغه د بېلابېلو موټرو او د هغوی د پرزو په اړه باندې ډېر څه زده کړل. په همدې موده کې آرټ شوکای 2 سپورټي موټرونه هم جوړ کړل. لومړی موټر آرټ ډایملر و او دوهم موټر کرټس نومېدی. دا دواړه موټرونه د استعمال شوي انجنونو څخه جوړ شوي وو. خو بیا هم په 1924 کال کې د جاپان د موټرو په سیالۍ کې یې لومړی مقام وګټي. هونډا لا هم یو تکړه میخانیک و، خو په دې سیالۍ کې د چلوونکي ترڅنګ د انجینر په توګه سره کښېنستی. همدا هغه پیښه وه چې وروسته د دې سپورټي موټر څخه د هونډا نور هم شوق زیات سو. په راتلونکي کلونو کې هغه په آرټ شوکای کې کار ته دوام ورکوي او خپله تجربه یې نور هم زیاته کړله. په 1928 کال کې چې کله 22 کلن سو د شرکت مالک پریکړه وکړه چې یو بله څانګه خلاصه کړي. دا څانګه په هماماتسو ښار کې وه او هونډا یې هملته واستوي. هونډا دا نوې څانګه یوازې له یوه کارګر سره پیل کړه. په 2 کلونو کې یې کارکوونکي 10 تنو ته ورسېدله. هغه اوس یو ځلانده میخانیک و او د سیالۍ چلوونکی ګرځېدلی و. د خپلو مهارتونو په کارولو یې د خپل مالک لپاره یو سپورټي موټر هم ډیزاین کړی و. دا موټر په ساعت کې 120 کیلومتره چلیدی او ټول زاړه ریکارډونه یې مات کړل. دا ریکارډ په جاپان کې د 100 کلونو لپاره تر ټولو لوړ پاتې سو. د آرټ شوکای د مالک په زړه کې د هونډا ارزښت نور هم لوړ سو. هغه غوښتل خپل شخصي ورکشاپ خلاص کړي، خو شایي قسمت اجازه نه ورکوله. په 1914 کال کې د سیالۍ پر مهال باندې هونډا له سختې پیښې سره مخ سو. ژوند یې وژغورل سو، خو رسته لاس یې مات سو، اوږه یې بې ځایه سوه او پر مخ یې ګڼ شمېر زخمونه لیدل کېدله. هغه فکر کوي چې ژوند یې دلته پای ته ورسېدی. نه یې سوی کولی چې د مستریتوب کار وکړي او نه هم په سیالۍ کې برخه اخیستلی سي. څو میاشتې وروسته چې بیرته کله روغ سو، د آرټ شوکای له مالک څخه یې وغوښتل چې نور هغه د مستري کار نسي کولی. پر ځای یې هغه ته وړاندیز وکړي چې باید د پرزو د جوړولو جلا شرکت خلاص کړي. خو د آرټ شوکای شریکانو سمدستي د هغه دا وړاندیز ور رد کړي. هغوی مخکې هم ګټه کوله او په همدې خاطر یې نه غوښتل چې یو نوی خطر پر ځان باندې واخلي. هونډا پریکړه وکړه چې یوازې به خپله د پرزو جوړولو شرکت خلاص کړي. په 1914 کال کې چې کله 10 کلن و، هغه له خپل ملګري سره د توکای سیکي په نوم یو شرکت خلاص کړي. خپل ملګري سیچیرو کاتو یې د شرکت مشر وټاکي. شرکت خو جوړ سوی و، خو هونډا پانګه نه درلودله. هغه به د ورځې په آرټ شوکای کې کار کوي او د شپې به په خپل نوي شرکت کې د انجن د پسټونو جوړولو هڅه کوله. څو میاشتې یې همدا کار ته دوام ورکړي، خو بریالی نه سو. پرله پسې ناکامیو هغه کمزوری کړي. بالاخره په یو پوهنتون کې داخل سو تر څو د فلزاتو په علم کې تخصص ترلاسه کړي. 3 کاله د سخت کار وروسته
په 1929 کال کې یې بالاخره یو پسټون جوړ کړ. هغه خپله دنده پرېښودله او په بشپړه توګه یې د پسټونونو جوړولو ته مخه کړله. خو لا هم په پسټون کې ستونزې موجودې وې. کله چې یې خپل پسټون وټیوټا کمپنۍ ته ور وړاندې کړي، له 500 ډیزاینونو څخه یې 27 ډیزاینونه رد کړل سوله. دا خبره پر هونډا باندې لکه برېښنا داسې ولګېدله. هغه بله لاره نه درلودله، په ټول جاپان کې وګرځېدی تر څو د بېلابېلو شرکتونو اړتیاوې وګوري. بېلابېلو فابریکو ته ولاړی، د موټرو له جوړونکو سره یې ولیدل او څو کاله یې د بازار په پوهېدو سره تیر کړل. وروسته یې یو نوی پسټون جوړ کړي. دا ځل یې پسټون د کیفیت ټول معیارونه پوره کړي وه. ورو ورو هغه ته اډرونه راتلل شروع سول او یو ځل یې بیا خپل خوبونه په رښتیا کېدو سره ولیدله. د فرمایشونو د پوره کولو لپاره یې 2000 کارګران په کار باندې ودروله. خو دا خوښي هم لنډمهاله وه. په 1941 کال کې جاپان دوهمې نړیوالې جګړې ته داخل سو. د جګړې وزارت د ډیرو جاپاني شرکتونو کنټرول په لاس کې واخیستی او د سوچیرو هونډا شرکت هم په دې کې شامل و. هونډا له خپل مقاومت څخه راټیټ سو او یوازې د شرکت د لوړپوړي مدیر په توګه سره وټاکل سو. دا شیان هغه وخت لا نور هم خراب سول کله چې د شرکت کارکونکي پوسټ ته ولېږدول سوله. راتلونکي 3 کاله ډیر سخت تیر سول، خو په 1944 کال کې داسې پیښه وسوه چې د هونډا ټولې هیلې یې له منځه یوړلې. د هوایي برید پر مهال باندې یو توغندۍ د هونډا پر فابریکه باندې ولګېدله. ټول هیواد ورځ تر بلې خرابېدی. جاپان جګړه وبایلله. بیا په 1945 کال کې پر جاپان باندې 2 اټومي بریدونه وسول چې د هیواد ملا یې ورماته کړله. د دې وروسته جاپان امریکایانو ته تسلیم سو. جګړه پای ته ورسېدله، خو هونډا هر څه له لاسه ورکړل. هغه خپله پاته شتمني ټیوټا کمپنۍ ته په 3,50,000 ینو باندې وپلورله او یو ځل بیا بیکاره سو. دا یوازې د هونډا حالت نه و، بلکې ټول جاپان له سخت بحران سره مخ و. اقتصاد له منځه تللو ته نږدې و. د خوراک، د اوبو کموالی او ګرانیو خلک ډیر ځورولي وه. عام ترانسپورت پیدا کول ډیر ګران و، ځکه چې په جاپان کې تیل ډیر کم پیدا کېدله. په همدې وخت کې هونډا د جاپان له شاهي پوځ څخه یو وړوکی انجن ترلاسه کړي چې هغوی په دې سره راډیو چلنده کوله. د خپل عادت له مخې یې ذهن ته یو فکر راغلی چې ولې دا انجن پر بایسکل باندې ونه لګوم چې د تګ راتګ ستونزه مې حل سي. په دې سره به تګ راتګ اسانه او ارزانه سي، ځکه چې خلک لا مخکې د ګرانۍ له امله اندېښمن وه. کله چې هغه انجن پر بایسکل باندې ولګوي، د خلکو دا فکر ډیر خوښ سو. هونډا یو څو استعمالي انجنونه ترلاسه کړله، خو د خلکو غوښتنه دومره زیاته سوه چې هغه خپله یو ځانګړی انجن ډیزاین کړي. دا لومړی ځل و چې د هونډا نښه یا نښان پر یو ماشین باندې ولګېدی. هونډا دومره پیسې نه درلودلې چې دا بایسکلونه په لویه کچه تولید کړي، نو هغه 18,000 دکاندارانو ته یو آزاد لیک واستوي. خلکو پر هونډا باندې دومره باور درلودی چې 3,000 دکاندارانو هغه ته مثبت جواب ورکړي او پیسې یې مخکې له مخکې ورکړې. په راتلونکي 3 کلونو کې هونډا داسې موټرسایکل جوړ کړ چې د بازار له اړتیاو سره برابر و. دا د هونډا سوپر کپ په نوم بازار ته وړاندې سو. دا ماډل بازار ولړزوي او ډیر ژر مشهوره سو. په 1958 کال کې د امریکا ټرمپ موټرسایکل او هرلی ډیویډسن د خرڅلاو څخه هم مخکې سو. خو هونډا د ځغاستې ډیر شوقي و، نو پریکړه وکړه چې سپورټي بایسکل جوړ کړي. هغه به بېلابېلو سیالیو ته تلي او د ګټونکو بایسکلونو ځانګړتیاوې به یې یاداښت کولې. په هغه وخت کې دا ډول سیالي د تولیدي شرکتونو لپاره تر ډیره د اعلان وسیله وه. څو کاله وروسته د هونډا لومړی سپورټي موټرسایکل جوړ سو چې په 1962 کال کې یې په نړیوالو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړي. همدې سیالي هونډا په ټوله نړۍ کې مشهوره کړله. په 1960 لسیزه کې هونډا د نړۍ تر ټولو لوی د موټرسایکل جوړولو شرکت سو او تر 1968 کال پورې یې 10 میلیونه موټرسایکلان خرڅ کړي وو. له 2 کلونو مبارزې وروسته سوچیرو هونډا بالاخره بریالی سو، خو هغه خوب چې له ماشومتوب څخه لیدلی وو لا نه و پوره سوی. هغه غوښتل چې د موټر جوړولو صنعت ته هم داخل سي. ډیر خلکو هغه منع کوي، خو د هیڅ چا خبره ونه منله. هغه وخت په جاپان کې نیسان او ټیوټا خپل کاروبار کلک کړی وو، نو نوی شرکت ته ځای جوړول ډیر سخت و. هونډا خپل لومړی پیک اپ ټرک موټر وړاندې کړي، خو ناکامه سو. وروسته یې سپورټي موټر هونډا S500 بازار ته راویستی چې یوازې 1300 دانې خرڅ سوله. له ډیرو کلونو سخت کار او د لسګونو ډیزاینونو تر رد کېدو وروسته بالاخره په 1972 کال کې هونډا سیویک موټر بازار ته راووتی. همدا هغه موټر دی چې نوي ماډلونه یې د نن ورځې پورې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي. په 1980 لسیزه کې هونډا موټرز کمپنۍ
د جاپان دریم لوی تولیدي شرکت شو او یوازې په لسو کلونو کې د نړۍ دریم لوی شرکت وګرځېدی. نن ورځ د هونډا نوم پر موټرسایکلانو، د کښتیو انجنونو او الوتکو انجنونو او لسګونو برېښنایي وسایلو باندې لیدل کېږي. د هونډا سیویک موټر له وړاندې کېدو یو کال وروسته یعنې په 1972 کال کې سوچیرو هونډا تقاعد واخیستی او د 1991 کال د اګست په 5 باندې د هغه د ژوند سفر د تل لپاره پای ته ورسېدی. ملګرو، دا و د هونډا کمپنۍ یو لنډ تاریخ. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.